څوک چې راولګي په یو ورور مسلمان پسې او د ده عیب لټوي د ده نه پرده اوچتوي رسول وسلم وایي الله یې د خپل کور په منځ کې شرموي دا یاد کړه دا مسله الله یې د خپل کور په منځ کې شرموي پرده به راچي په مسلمان یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ولا تجسسوا ولا تحسسوا جاسوسي به نه کوئ دی ها یو حدیث کې راځي کله چې یو مسلمان په مسلمان باندې پرده واچي صحیح مسلم کې دا حدیث دی الا ستره الله یوم القیامه الله به د قیامت پر ورځ په ده پرده راچي خو دا په هغه حالاتو کې چې کله دا سړی ګناه نیمتې وشوه نور داسې نقصاني نه دی خو چې اوس یو سړی دی چې هغه معاشرې ته نقصان رسوي لکه یو سړی دی هغه شراب خرڅوي نشې ورکوي وړو ته ځوانان تباه کوي په ده پرده نه راچي دی به راښکاره کې